یو نوجوانو دا په لاره باندې روانو کله چې مزل کولو نو مخې ته ورته یو خلطه یو شاپر دا مخې ته راغی تیلی کله چې وکتل په هغې باندې لیکلي وو که د خلاص کو ارمان به وکړي او که د خلاص نه کو بیا به ارمان وکړي دې سړی وایي چې دواړو کې ارمان کوم نو راځه خلاص یې کړه نو شاپر هغه خلطه چې هغه یې خلاصه کړه کله چې خلاصه کړه نو یو عظیم او لوی اجدها ترېنه راووتله یو غټ مار پکې بس دا خلطه ایسته واچوله او دا سړي ترېنه منډې وهلې بس سړی مخکې او دا مار ورپسې و ډېرې منډې وهلې تر دې پورې چې مخې ته ورته 10 نفر مخې ته رالل دې سړي ته دوی دې 10 نفر ته وویل دې سړي چې ما پسې یو عظیم او لوی مار راپسې د ما ترېنه خلاص کړئ هغې ورته ویل چې زما د لاس نه کېږي زموږ په وس کې دا نه دی پوره لاړ شئ او مخکې بل چا نه کومک وغواړئ هغوی 10 نفره په بله لاره باندې لاړل خو دا مار د ده پسې و بل چا پسې نه و بس منډې دې ترېنه مخکې دی او مار ورپسې دی کله چې نور مزل وکړو نو 15 نفره ورته مخې ته راغلل چې 15 نفره ورته مخې ته راغلل هغه 15 نفرو ته ډېرې زارۍ وکړې چې ما خلاص کړه مار راپسې دی او خوري مې دوی نه بچ کړه 15 نفر ورته خپل وزر پېښ کړو چې موږ ته نه شو بچ کولی موږ چې خپله ډارېږو 15 نفر په بله لار لاړل دی بیا منډې وهي خو مار ده پسې د بل چا پسې نه ځي خو چې څه مزل یې کړی دی مخې ته ورته یو سپین ږیری سړی راغلی دی نو د سپین ږیري سړي ته یې ویلي دي دا سپین ږیري سړي ده ته ویلي دي چې واله که د څه نه منډې وهې هغه ورته بابا مخې نه مې خوا کېږه مار راپسې دی او لوی اجدها د خوري مې هغه ورته راشه چې زه دې بچ کړم وایي ته به مې څه بچ کړي ته خو سپین ږیری بوډا سړی ته خپله کمزورې ته ما څنګه بچ کړي هغه راشه چې بچ دې کړم هغه ورته 10 نفرو بچ نه کړم 15 نفرو بچ نه کړم ته مې سپین ږیری سړی څنګه مې بچ کړي وایي زه دې بچ کوم زما شاته ودرېږه خو چې دا سړی سپین ږیري شاته ودرېږه مار ورپسې راورسېد ورپسې او دا اجدها چې کله راورسېد نو دغه سپین ږیري سړي دې مار ته چې ته ولې ده پسې ولې دی زوروي او هڅه کوي چې دا وخوري هغه ورته وویل دی مار وایي په لاره کې شاپر پروت و خلطه په هغې لیکلي وو که د خلاص کم ارمان به وکړي که د خلاص نه کړم بیا به ارمان وکړي ده خلاص کړی یم اوس ارمان او افسوس کوي زه باید دا وخورم د ولې خلاصولو بس هغه ورته وایي چې زه خو دا نه منم د سپین ږیري ورته چې په دومره وړوکي شاپر کې په دومره وړه خلطه کې ته څنګه پروت وې او ننوته دومره غټ مار هغه ورته وایي زه ننوتی شم ما ته چل راځي خو دې سپین ږیري سره لاس کې یو خلطه وه وایي زه به وګورم ته دې خلطه دننه ته څنګه دننه کېږي زه یې بیخي مانم نه نو هغه مار چې دی که نه هغه سپین ږیري ته وایي چې ګوره زه څنګه دننه کېږم هغه خلطه ته دننه شو کله چې خلطه ته دننه شو سپین ږیري سړي خلطه ورپسې بنده کړله په هغې کې واچولو او بس نوجوان ته ځوان ته ویل چې ځه خلاص مې کړی دی دا نوجوان حیران شو چې دا کوم کمال یې وکړو چې 10 نفرو خلاص نه کړم 15 خلاص نه کړم او د یو سپین ږیري خلاص کړم نو سپین ږیري نه پوښتنه وکړه ته څوک یې چې زه دې خلاص کړم وایي ته ما پېژنې زه څوک یم وایي زه ستا هغه ضعیفه او کمزورې صدقه یم چې تا پرون ورکړه ننبای ته ورغله یو ډوډۍ دې واخیستله او ویل چې دا د الله د رضا دپاره خو ډوډۍ چې وه یو کونج سوځېدلی و هغه الله تعالی قبوله کړې په هغې کې خلاص نو هغه الله قبوله کړه وایي دا 10 څه شی وایي دا 10 ستا 10 روجې وې روجې دې په صحیح ترتیب سره نه وې نیولې صحیح ترتیب سره د روجې نه نیولې په هغې کې د غیبت کړی او دروغ دې ویلي او ګناهونه درنه پکې شوي هغه الله نه وي قبول کړي نو هغې خلاص نه کړی د فتنې نه وایي دا 15 څه شي وایي دا 15 دې لمونځونه وکړه دا دې په صحیح ترتیب سره وکړي نو کله چې دا ټولې خبرې واورېدلې سړی د خوب نه راپاڅېد دا د سړي خوب کتلو خوب یې کتلو او په خوب کې ورته الله تعالی د صدقې هغه فضیلت وښودلو ګوره زما بنده کومه صدقه کې چې ستا اخلاص زیات وي په هغې کې به ته د مصیبتونو او آفاتو نه بیا بچ کېږي